نوم دې څه شي دی؟ بسم الله. د پلار نوم دې څه شي دی؟ بسم الله. د کوم ځای یې؟ د سپین بولدک ویش کړل. ښه دا پیسې تا ته څنګه سړي درکړلې؟ دا د نجیب نامه هلک دی، ما ته پیسې راکړلې، زه یې تاله نفر راستوم، دا پیسې یې ورکړه، نو 50 لک روپۍ یې ورکړه، لا نور ډالر چې دي هغه زه درځم بیا زه اخلم. ته په دا موضوع خبر وې چې دا د غلا کړي دي؟ زه په دا ساعت کې نه وم خبر چې د غلا کړي دي، چې کومه ورځ در ماله راولې ما ته دا یې کښېښولې وه، زه سهار تاله سړی درستوم، سهار چې ټلیفونونه هم بند شولو، بیا 3-4 ورځې بعد کابل په بي بي نمبر باندې ما ټلیفون راغلی و، زه په کابل کې یم، دغه د څو ورځې بعد دا وروسته په خبر شوې چې غلا کړې وې؟ د هغه وروسته بیا په خبر شوم چې غلا کړې وه. حاجي صاحب تا ته خپلې پیسې ورسېدلې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما ته خپلې پیسې ورسېدې. دا زما سره نجیب الله نام یې منشي و، هغه د جمعې په شپه دا زموږ کوم مشتریان یا ګراکان چې ورته وایي د هغسې ټولې کړي وې، د پنجشنبې په مازدیګر یې ټلیفونونه بند کړه. دا پیسې چې دی همسایه دی، دی ورسره شریک و، ده ته یې ایښي دي، ټول امنیتي ارګانونو کشفي په دې خبر دي چې دوی او هغو 24 ساعته نن 14مه د رابطې سره کولې. دغه پیسې د دوی سره پرتې وې، دی نن 2مه د پاکستان ته تللی و. دا خوا چې راغلی امنیتي ځواکونو ته ما د دوی عکسونه ورکړي ول، د دوی موقعیت کور مې ګرد وښولی، پر 4 بجې د امنیتي ځواکونو ونیوی، دلته یې راوستې، دوی قرار وکړي کور یې د پیسې ایښی، هغه سړي د دوی سره په رابطه کې. په کوم ځای کې ونیوی دا سړی؟ دا د سپین بولدک ولسوالۍ د شپږمې حوزې په ساحه کې دی ونیوی. سمه ده. اوس تا ته څو پیسې ورسېدلې؟ تقریبا دا 4 50,000 کالداري راته ورسېدې. په دې کې تقریبا 15 لک کالداري دي خور د بوټ کې کړی دي، کم بوټ یې کړی دی. ډالر چې دي 15,320 ډالر دي، هغه مکمله موږ ته ورسېدل. موږ په دې کې د امنیتي ځواکونو او د امارت اسلامي ډېر کار ودانۍ وایي چې زموږ سره شپه ورځ یوه کړه، او دوی په